دا په کابل کې د وزلوبې ملي لوبغاړی دی چیرته چې 10 ورځې وړاندې د یاد لوبو 10م پړاو پیل شوی و. نن په همدغه لوبغاړي کې د بدخشان او سرپل ترمنځ پایلوبه ترسره شوه. سرپل د وزلوبې د اووم پړاو اتلولي وګټله. د وزلوبې اووم پړاو سیالۍ د افغانستان اولمپیک بدني روزنې او سپورت ملي ادارې له لوري د وزلوبې په ملي لوبغالي کې پیل شوې وې چې د سرپل په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې سرپل وکولای شول بدخشان لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړي او د پړاو جام په خپل نوم کړي. یا د سیالۍ د هیواد په کچه د وزلوبې د ودې او پراختیا په موخه ترسره شوې چې پکې د بېلابېلو ولایتونو 11 لوبډلو ګډون کړی و. دغه سیالۍ د کورنیو او بهرنیو چاپندازانو یا لوبغاړو په ګډون د 10 ورځو لپاره دوام وکړ. د افغانستان اولمپیک بدني روزنې رئیس مولوي احمد الله وثیق وایي دا ډول ورزشي پروګرامونه نه یوازې د دودیزو لوبو د ژوندۍ ساتلو لامل کیږي بلکې د ځوانانو ترمنځ د یووالي او سیالۍ روحیه هم پیاوړې کوي. ښاغلی وثیق زیاتوي هڅې کیږي څو له دې لوبو غوره لوبغاړي ملي لوبډلې لپاره انتخاب او له هیواده بهر هم نورو هیوادونو سره لوبې ترسره کړي. دغه د بزکشي لوبې ترسره کیږي د دغه لیګ دپاره او د ځینو نورو خاصو ټورنمنټونو دپاره تمرینات کوي امادګۍ نیسي. انشاءالله موږ اوس امیدواره سوي یو چې زموږ دغه داخلي د بزکشي ټیم ملي ټیم دا به انشاءالله له افغانستان څخه د باندې وځي په نورو هیوادونو کې به د بزکشي په ایونټونو کې به برخه اخلي. امید لرو چې له هغه ځای څخه د افغانستان دپاره افتخارات کسب کړي. له دې سره سم د وزلوبې لوبغاړي دا ډول سیالۍ د لوبغاړو د روحي پیاوړتیا او هڅونې لپاره مهمې یادوي او له مسؤلینو غواړي چې دا ډول پروګرامونه د دوام ولري. تبریک در کل هوادارای ما مسافرای دور از وطن مجاهدینه با خانم ها و مادرها و همشیرایی که پشت تلویزیون ما را دعا کرده مردم کل افغانستان کجا که هوادارا و خیر بده که ما دعا کرده که ما کمک کرده که ما نظر همکاری کرده از کل شانک جهان تشکر در کلش تبریک باشه. دلته زورګونه هیوادوال هم د یادې لوبې لیدو ته راغلي دي. دوی وایي خوښ دي چې د امن په فضا کې دا ډول لوبې ننداره کوي. زموږ استاد عبید الله افغاني د افغانانو یوه لوبه ده چې په دې کې اکثریت افغانان دلته راغلي دي او د دې ننداره کوي. الحمدلله د امن فضا ده او شکر الحمدلله خلک هم د دې ډېر شایقین دي او ډېر د امن په فضا کې خلک تماشا کوي. خلک ډېر خوشحاله دي. دا ورونو دپاره راغلي یو موږ د دوی د سیل دپاره راغلي موږ د دوی د مینې دپاره راغلي موږ د دوی د کړو په دپاره راغلي. ما از امنیت کابل بخیر راضی هستیم مگم از همین مردم ملت یک اکثری مثلا تاکید دادگیست مردم آمده ضروری خود خاک ششتگیست باید این میدان منظم درست اساس بسازه. وزلوبه د افغانستان له پخوانیو دودیزو لوبو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ترسره کیږي او ګڼ شمېر مینوال لري. سږ کال د همدې لوبو اووم پړاو د هیوادوالو له پراخ ګډون او تود هرکلي سره پای ته ورسېد.